بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چرته چې وای خاد او آباد اوسئ. نن ډیر مهم ویلاوی یعنی نن ډیر مهم خبر دا سدي چې ډي جی ایس پی آر پاکستان کې راولو 2 غنټې صرف افغانستان په خیبر پختونخوا دا خبرې وي. دا ډېر خبرې دي ګورو به چې یو خو وزیر الله خیبر پختونخوا باندې دا بلیم چې هغه کابل نه اوس مدد غواړي او افغانستان نه غواړي. نه خیبر پختونخوا حکومت ټوټل افغانستان سره ملاو کړی دی او دی په حواله سره روان دي دواړه آمنے سامنے دي. دا به کو خو نه علاوه نورم خبرونه ما چې هغه به شاملو خو هغه نه پکې نور اغلل خو به تاسو رزوس یو خبر پیله هغه وایم بیا په د ډي جی ایس پی آر رزو دا موضوع به لګلو هم وي. تاسو اخیره پرې وګورئ د کې خیبر پختونخوا یعنی ډېر ټارګټډ شول بیا تحریک انصاف بیا افغان ګورنمنت او بیا مخکې روان څه دي او اوس دا خبرې کم طرف ته ځي په دې باندې هم تاسو بیا مختصر کوو. خو ول ګورئ دا درې وړې خبرونه دي. یو خو به زه وایم پاک چاینا مشترکه اعلامیه چې کومه جوړه شوې ده نو اوس چین هم پاکستان سره یو ځای په افغانستان باندې دا بلیم دی چې تاسو ترهګر څومره دي هغه ختم کوي او د ترهګر تنظیمونو نه لاس واخلئ. بل یو خبر دی د افغان مهاجرینو متعلق دا خو خبر دی چې په پاکستان کې یعنی پیښور کې یو ګروپ نیولې شوی دی چې حساس ادارې ځان جوړ کړي یعنی مختلف مخابرات ایجنسیانو ولا ایجنټانې ځان جوړ کړي او ځنې پولیس ولا وردیانو کې بو چې افغان مهاجرین به لوټل دا ګروپ گرفتار کړی شوی دی او دی ګرونا پیسې هم برآمد شوي دي او د کې دوه افغانانو ته پیسې هم واپس کړي شوي دي او دغه شانتي په دې باندې مزید تفتیش چې کوم دی هغه روان دی. بل یو خبر دی چې افغان طالبانو امیر المؤمنین سپریم لیډر هیبت الله خوند زاده نوې فرمان چې کوم جاری کړی دی کې اوس دا دی چې شک بنیاد باندې هم یو کس چې کم دی هغه 10 ورځې زندان کې اچولی شي. حالانکه محکمې طرف نه غالبا 2 ورځې وي خو دغه اوس نوې فرمان مطابق اوس 10 ورځې هم هغه یو کس شک بنیاد باندې ونیسي. نو پاکستان کې دا قانون داسې دی چې 3 میاشتې اچولی شي او دا ځکه 10 ورځې شو او دا نوې فرمان دی دا هم راغله. اوس راځو ډي جی ایس پی آر 2 غنټې خبري غونډه وا او په دې غونډه کې نېشنل یعنی صوبې نه هم صحافیان را بلل شي او صوبې کې کوم پښتانه صحافیان دي هغه هم یو شمېر په دې کې شریک وو او ډېر سوالونه جوابونه هم ورنیول شو. خو دی مین موضوع چې کومه یو افغانستان یو خیبر پختونخوا افغانستان په حواله سره اول به وایو بیا خیبر پختونخوا باندې خو ول دا دواړه سره یو میکس هغه راځي خو دې کې لږ جدا خبرې دي. یو خو وزیر الله خیبر پختونخوا چې کوم دغه بار پکې را شو چې اوس کابل نه هغه مدد غواړي یعنی افغانستان غواړي دینه دې څه مطلب دی او دغه څنګه خبره شوې ده او اوس په تحریک انصاف یعنی خیبر پختونخوا حکومت باندې کم بلیمونه دي. اول ډي جی ایس پی آر لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری دا خبري غونډه کې په سکرین باندې هم مختلف واقعیات وخول او اوسه پورې 2015 پورې چې کوم 2020 نه 2015 پورې چې کوم ترهګرۍ عملیات شوي دي بیا د کې اپریشن شوي دي بیا د کې څومره غشي شوي دي دا ټول ډیټا وخوله او به دي کې د افغانستان حواله سره چې کوم ترهګر ګروپونه دي القاعده شو داعش شو بي ال شو ټي ټي پی خاص کرمګه به ټي ټي پی بي ال خبره کو چې دا کې دا ویل چې افغانستان افغان حکومت ته بقاعده مونږه ټول ثبوتونه هم ورکړیو او په دې باندې مونږ ډېر زیات مذاکرات هم وشول ډېر هم شو. خو افغان طالبان لنډه وګدا دا خبره چې هغه د ترهګر تنظیمونو سره ولاړ دي. په دې کې بیا کراس کوېشن هم وشول چې لکه دیش کم دی هغه افغان طالبان هم مشترکه کروي کوي او پاکستان هم وربنې کوي نو دا څنګه دیم په لګي چې ترهګر ګروپونه ساتي. خو بل طرف ته بي ال او ټي پی په حواله سره دغه شانتي ثبوتونه بیا ځل سکرین باندې مو خول او دا ویلو چې په مذاکراتو کې هم دغه طالبان ګورنمنت ته ورکړي دي ورسره په دغه کې لنډو ټکو کې به زه وایم چونکې دا خبري غونډه ډېره لویه وه زه به دا راټوله کومه چې په دغه کې یو خو نړۍ حواله سره ویل شو چې ډېر کسان لکه یا یوټیوبر زموږ په حواله سره ویلو چې هغه وایي چې طالبان
موقف پیش کوي چې پاکستان چې کم دی هغه په دې کې پالیسي کې ناکامه شوی دی یا هغه ثبوتونه دي وړاندې کړي. موږ ورته هر یو ثبوت هم وړاندې کړی دی، بل دغه لګي چې صرف پاکستان کې ترهګرۍ نه ده بلکې ګاونډي هیوادونو کې تاجکستان او خولو دغه شانتي چین دغه شانتي نورو ملکونو حوالې هم ورکړي چې هغه هم افغانستان باندې دغه د افغانانو ترهګرۍ ګروپ دغه حوالې سره ټول متحده سکیورټي چې کوم کونسل ریپورټ دي دا ټول پکې واضح کړل. یعنی نړۍ وښوله چې دی وخت کې افغانستان نه اتنګ که یو هغه ملک دی هغه انډیا ده چې هغې خپل مفادات دي هغه هلته کې سپونسر چې کوم دا سپونسر کوي د ترهګر ګروپونه چې هغه د پاکستان کې ورن کړی وکړي ولې چې انډیا سره زموږ معاملات تاسو ته ښه پته ده لکه لب ولجام دغه وه. بل په بورډر باندې تاسو سره تفصیلي غدر کما چې بورډر معامله اوس نور هم لویدی شي چې کوم دا خبرونه اندازه وه چې هلته که ډېرې جرګې وشي که ډېر هغه وشي خو بورډر نه موږ ته فایده ده. نو ډېر صحافیانو پسول نه مو وکړو چې څه فایده موږ ته راسې لکه تر اوسه پورې څه فایده خو په نظر نه راځي. هغه وایي چې ترهګرۍ پیښې تاسو وګورئ چې کله نه بورډر بند شوی دی نو کمې شوي دي، نورې فایدې ونه ښولې خو صرف ترهګرۍ پیښې کمې شوي. بیا په دې کې کراس کوېشن دا هم وشول چې بیا بورډر چې مکمل سیل دي نو بیا په کار دا وه چې ترهګرۍ پیښې مکمل ختمې وي خو هغه وضاحت دغه شانتې رانغلل. ورسره بیا په دغه کې چې کوم د بورډر حوالې سره ویل شي چې تر هغې موږ نشو غږېدی چې څو پورې دا معاملات نه وي تېر شوي. نو دا خو یو ښکاري پیغام راغلو خو بل طرف ته بورډر نه نقصان څومره کېږي یعنې پښتنو کاروبار څومره وځپلی شو یا د نور چې کوم معاملات ورڅخه خراب شوي دي نو په هغه باندې هغه خبره ګول مول یعنی هغه خبرې پروا هم نشته ولې چې اصل مسله هغه وایي چې دغه ده چې دا مسله نه وي حل شوي د پاکستان سلامتیا ټول نه اول ده بیا ورپسې نورې خبرې دي. یو خبره خو دا افغانستان حوالې سره واضح شو چې اوس څور موده وړاندې ښه خبرونه هم راغلل په هغه باندې هم کراس کوېشنې وشولې نو انګیجمنټ کې هم هغه وایي خو هغه وایي چې لکه پوغ ضمنتیا او دې حوالې سره هغه کېږي. بیا په دې حوالې سره هم کراس کوېشن وشو چې آیا پاکستان خو دې ګیم کې نه وي شامل چې هلته کې رژیم چینج یا دغه شان د طالبانو حکومت بدلول غواړي. هغه وایي چې کله هم دغه شانتې هغه نشي کېدی او نه د پاکستان کیپیسټي ده او نه د پاکستان دغه کې انوالو دی او نه دا غواړي خو صرف غواړي چې هلته نه ترهګرۍ تنظیمونه ختم کړي خاص کر ټي ټي پي په بیلې والا سپورټ ته بند کړي. اوس راځو د خیبر پښتونخوا وزیر الله باندې ډېر زیات الزامات او ډېر زیات خبرې هم راغلي او بیا تحریک انصاف والا نور ایمینیز څه سپیچز هم هغه په دې سکرین شیشه وښولو چې هلته اپریشن چې کوم دی خیبر پښتونخوا حکومت بیا ویلي دي لکه سهیل افریدي بیا ویلي و چې اپریشن موږ هېڅ صورت کې نه پرېږدو. په دې باندې یو خو هغه کلیر کټ ویلو چې دا د صوبې اختیار نه دی بلکې دا خو فیډرل حکومت یعنی فوج هغه کې راځي چې هغه په باندې کېږي دا ټول عملیات چې کوم سلامتي یعنی بورډرز یا نور هغه وي دا د صوبې دي کې هغه نشته. بل دا موږ ته بیا سهیل افریدي وښیي چې بیا دا کول څه غواړي. په سهیل افریدي دا بلیم و چې دا صوبې کې امن و امان کابل نه مرسته غواړي یعنی طالبانو نه مرسته غواړي چې طالبان د خیبر پښتونخوا کې امن راولي. نو امن به مونږ راولو زموږ ملک دی او که هغه به طالبان به راولي. بل هغه دا وایي چې لنډو ټکو کې زه به دا ته وایم چې سهیل دغه تحریک انصاف چې کوم دی په ترهګرو سره میلاو دي یعنې تو سره ملګري دي ټي ټي پي سره ملګري دي ځکه ټولې پارټیانې ټارګېټ شوي دي. یو تحریک انصاف پاتې دی چې دوی نه خودکش کېږي نو دوی ته نقصان رسي نو دوی ته څه رسي نو دا یې سپورټ کوي او دا اپریشن چې نه پرېږدي نو دا ترهګر به داسې کلیعام پرېږدي. سوات وضاحت یې وښود چې نور یې وښول چې قسمته بیان نه شوي. بل ورسره دا ویلو چې د اختیار دا نشته خو سیاسي فایدې اخیستلو دپاره عوام کې نفرت خورولو دپاره خپل پارټۍ چې کوم نوجوانان دي هغو ذهن خرابسازي دپاره صرف خپل منشور چلوي یعنی ملک سره د دې څه هغه نشته او بل د دې اختیار هم دو سره نشته هغه باوجود دغه شانتې هغه کوي. په کار دا ده چې صوبې کې امن و امان اول راشي نو هغه دپاره د صوبې پروډمشنګري موږ سره ودرېږي او بل د صوبې چې کوم سیاسي غړي دي او بیا دې کې سهیل افریدي حوالې سره هغه نور کلیپونه هم وښوله
چې هغه په ترهګرو په حوالې سره ویلي یا د نورو په حوالې سره ویلي دي چې هغه کې کلیام قسم په ډایرکټ د صوبې باندې الزام او سویل افریدي باندې الزام چې دا یو قسم د پاکستان سلامتیا نه غواړي، یعنی ترهګرو سره ملاو دي. نو دغه شانتې فتنه الخراج سره کوم کسان وي نو هغه په کم نظر کتل پکار وي. اوس اپریشن په حوالې سره دا ټوله خبره ده او صوبې کې امن او امان صورتحال باندې خبره ده. اوس صوبه وایي چې موږ اپریشن ته نه پرېږدو. بل طرف ته چې کوم عملیات دي هغه هم روان دي او هلته کې د کوم 13 حوالې سره اپریشن خبره کېږي نو 13 نه کډې هم روانې دي او 10 جنوري ورته لاست ټایم هم ورکړی شوی دی. اوس په دغه صورتحال کې یو طرف ته یو بیانونه راځي چې موږ به د کډوالو خدمت کوم کوو، صوبې دا ویلي. بل طرف ته سهیل افریدي دغه بیانونو له وجې چې کوم دغه دې وخت کې یو د پریس کنفرنس هم دې وجې نه وشو چې ټوټل ټارګټ کوم و د کې صوبه وه او بیا د کې ټول اپریشنز وښولو 2023 نه 2025 پورې ټول ریکارډ یې وښولو چې څومره اپریشنې شوي دي. ټول نه غیر په خیبر پښتونخوا کې ټول نه زیاته دهشتګردي په خیبر پښتونخوا کې 80% ټول ټول په ملک کې څومره هغه شوي دي ټول 80% زه ورته وایم چې لنډو ټکو کې راټولومه چې دا ټول خیبر پښتونخوا کې کېږي او د دې وجه چې کومه ده د یوه پارټۍ ده چې هغې د عملیات ته نه پرېږدي یا ته پرېږدي. اوس یو طرف ته عملیات هم روان دي، یعنی فوجي عملیات خو باقاعده کېږي، اپریشنز هم کېږي. بل طرف ته چې کوم دغه سهیل افریدي نه دغه کوي چې هغه کابل سره رابطې کوي، یعنی کابل نه مدد غواړي او په دې حوالې سره هغه وایي چې یاره زه به هغه ځای نه دا څه کومه. نو خو اوس په دې صورتحال کې یقینا چې دې وخت کې که موږ ګورو ملک حالات چې کوم دي هغه کم طرف ته روان شو او بیا خاص کر یوې صوبې سره او بیا افغانستان سره دا جنګ یو قسم په دې بیان نه به مخته اوس تاسو ګورئ چې اوس په افغانستان نه هم موقف راځي، د دې بیان کراس هغه به راځي او خیبر پښتونخوا یعنی تحریک انصاف نه به هم راځي چې په دې ډي جی ایس پی آر پریس کانفرنس باندې به یقینا چې یا ما اورېدل نه دی خو ښکاري داسې چې هغې به خپل بیان دا ورکوي چې کوم دو باندې الزامات راغله یا کوم دو باندې خبرې راغلې چې اوس پته به لګي چې آیا د مخکې به کېږي څه. اوس موږ بارډر هغه کولو چې دغه کې ښې خبرې روانې شوې، هلته کې نن غونډه هم وه خو هغې هم د دغه بیان یا دغې کنفرنس هر څه بیا ویسل. او اوس چې کوم صورتحال افغانستان سره دی هغه دا واحد دغه یو هغه نیولی دی چې اوس پېښېږي څه، جنګ ته به خبره ځي یا به دا باندې امن طرف ته راځي. بیا په دې حوالې سره کراس کوېشن وکړي صحافیانو ډېر دا هم وکړي چې یاره پاکستان په دې کې خو نه وي انوالو چې کوم رژیم چینج نړۍ غواړي یا نور امریکا غواړي یا نور ملکونه غواړي په دې باندې تردید وکړو چې دغه شان کلام نه ده. موږ واحد هغه دا چې بي ایل اے یعنې ټي ټي پي بي ایل اے چې کوم دغه دوه تنظیمونه دي دغه انډیا سپونسر دي دا پاکستان کې دهشتګردي کوي چې دغه په حوالې سره طالبان دا مکمل ختم کړي یا هلته دغه ګروپونه وباسي یا یې موږ ته حواله کړي یا موږ پرېږدي چې موږ هغه باندې ښه وکړو. لب ولجا ټوله معامله په دغه باندې سره ده چې هغه ته دې وخت کې بورډر نه فایده ښکاري چې ترهګرۍ کمه شوې ده، نقصان ورته نه ښکاري او څه څومره پښتانه دي یا څومره کاروبار دی دا بند دی. بل طرف ته معاملات د خیبر پښتونخوا چې کوم دي هغه اوس ښکاره باندې بیا دغه صورتحال ته لاړل چې اوس یعنی نو ریټرن خبره مخې ته راځي. اوس ګورو به چې مخکې څه کېږي، څه اپډیټ راځي اب هم تاسو سره شریکو او تاسو نه اخیره کې لایک سبسکرایب او د خپلې مینې اظهار ډېر ضروري ده چې کمنټس کوئ، لایک او نورو سره شیر کوئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.